نه دی کړی. په یو بله موقع باندې باچا خان هم په دې موضوع باندې دا خبرې کړې وې. ایک خویند لونو حقیقت خدا دی چې اسلام ښځو او سړو له یو شان حقونه ورکړي دي، لیکن د ښځو ناپوهۍ، بېکسۍ او مظلومۍ نه سړو ناجایزه فایده اخیستې دي. تاسو له د خپلو حقونو اخیستو دپاره په خپله کوششونه پکار دي. باچا خان په دې باندې پوهېدو چې اصلاحات یا دا څیزونه تر هغې پورې په چا کې کامیابېدی نه شي چې تر څو پورې هغه خلک خپله د هغې دپاره صحیح کوشش ونه کړي. نو ځکه په بار بار د دې باندې زور ورکوي. تاسو له د خپلو حقونو اخیستو دپاره په خپله کوششونه پکار دي، او که تاسو کې څوک د دې خدمت دپاره تیار وي نو زه د هغوی د هر قسم خدمت کولو ته تیار یم. خدا یاد ولرئ چې چرې څوک د بل په خپو ودرېدلی نه شي. خدا یاد ولرئ چې چرې څوک د بل په خپو ودرېدلی نه دي او نه شي. هر څه چې کوئ نو تاسو به یې کوئ. په دنیا کې داسې هیڅ کار نشته که چېرې انسان کوشش وکړي او هغه ونه شي. همت او جرأت او ملاتړ پکار دی. هغه باچا خان لکه چې څنګه مې وړاندې وویل، بار بار په دې باندې زور اچولو چې او دا ویلي دي چې ښځه د سړي نیم ځان دی. که چېرې د سړي نیم ځان مړه وی، بیکاره وي، نو دا ناممکنه ده چې د هغه باقي ځان د څه ترقي وکړي. ښځه او سړی د یو ګاډي دوه پایې دي. که چېرې دواړه پایې یو شان جوړې نه شي نو د ګاډي په چلېدو کې به څومره حرج وي. بلکې د هغوی تربیت د سړو نه زیات ضروري دی او اهم دی. ولې چې د دنیا هر یو بچی خپله ابتدایي زمانه د مور په غېږ کې تېروي. همدغه زمانه ده چې دی پکې ښه او بد عادتونه زده کوي، او همدغه د بچي دپاره د اثر قبلولو زمانه ده. پس که چېرې مور یې ناتعلیم یافته، بې علمه او ناتربیته وي، نو هغه به د خپل بچي پرورش او تربیت څنګه وکړي؟ زما په خیال د سړي د تعلیم نه د ښځو تعلیم ډېر ضروري دی. مګر دا مسله هم داسې ده چې تر څو پورې قوم په خپله دې خبرې ته متوجه نشي او د ښځو د تعلیم دپاره سکولونه او مدرسې پراننځي، تر هغې پورې به هېڅ څوک بل د هغوی دپاره دا کار ونه کړي. باچا خان خپلو زنانو سره، خپلو پښتنو زنانو سره دا لوز هم وکړو چې ای زما خویندو، که چېرې مونږ ګټه وکړه، باچا خان دا وینا په جار وکړه چې ای زما خویندو، که چېرې مونږ ګټه وکړه او دا خپل وطن مو خپل کړو، نو مونږ تاسو سره دا کلکه واده کوو چې تاسو ته به خپل حقوق درکړی شي. ولې چې تاسو زمونږ د تن وجود یئ، مونږ تاسو نه او تاسو زمونږ نه جدا نه یئ. الله تعالی خو په قرآن کې ستاسو زمونږ سره سمه حصه مقرر کړې ده او ستاسو یې په مونږ ډېر حقونه مقرر کړي دي. مګر تاسو چې د نن داسې مظلومان او بې اختیاره یئ، نو دا ځکه چې مونږ د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احکامو ته شا کړي ده. نن مونږ رواجیان یو او په تاسو ظلمونه کوو، مګر بیا هم د خدای احسان دی چې نن په مونږ کې څه لږ ډېر احساس پیدا شوی دی او مونږ پوه شوي یو چې ستاسو زمونږ نفع نقصان یو دی. ستاسو ذلت زمونږ ذلت دی او ستاسو ترقي زمونږ ترقي ده. د دې دپاره تاسو دعا کوئ چې خدای پاک مونږ له کامیابي راکړي او مونږ تاسو له خپل حقوق درکړو. او په دې تاسو ښې پوه شئ چې تاسو به د پنګې خاوندان شئ او ستاسو دا بده ورځ به ډېره زر ښه شي. مګر دا پکې شرط دی چې تاسو زمونږ سره سمې د وطن د ازادولو دپاره ملا وتړئ. دا صحیح ده چې د دې ذمهداري زیاته په نارینهو ده، ولې چې نارینه خپلو زنانو ته د قومي خدمت ممکن نه ورکوي. مګر څه ناڅه زنانه هم ملامته دي چې که نور څه نه وی نو قلمي امداد خدای کولی شي. زه به خپله پښتنو خویندو ته دا هم وینا وکړم، عرض وکړم چې تاسو لږ د دنیا د قومونو د حالاتو نه ځان خبر کړئ چې زنانه د نارینهو سره اوږه په اوږه د قوم د ترقۍ کوشش کوي او د هېڅ یو قوم ترقي تر هغې نشي کېدی تر څو چې د هغې قوم نر ښځې یو شان د ملک د آبادۍ او ترقۍ دپاره کوشش ونه کړي. نو کوم کار چې مونږ 20 کاله پس شروع کوو، نو ولې د نن په هغې عمل شروع نه کړو؟ د نورو قافله اګرچې زمونږ نه ډېره مخکې لاړه، خو نن مونږ راپاسو او ورپسې د تلو کوشش وکړو، نو نور خو به وروستو پاتې نه شو. او که همدغسې مونږ اوده یو او زمونږ زنانه غافلې او بې خبره وي، نو هېڅ امید نشته چې مونږ به د دنیا د قومونو سره د سیالۍ قابل شو. باچا خان دا مو وی چې زما د ژوند غټ مقصد دا دی چې زنانو ته خپل حقونه پوره ورکړي شي، لیکن د دې دنیا نه خپل برخه په خپل میړانه اخیستې شي. مسلمانانو زنانو هل خپل حقوق د عرب غوندې څنګه دل قوم نه واغستل چې د بدر او احد په جنگونو کې څنګه په څنګه د خپل ورونو او زامنو سره ودرېدي.
او د ملک د وطن او مذهب خدمت وکړو نن بیا تاریخ هغه زړه پاڼه راړولې ده ملک وطن او مذهب لکه څرنګه دي چې د پښتنو ننګیالو نه د خپل ځوانۍ صدقه غواړي همداسې د خویندو لوڼو نه هم دا توقع لري چې په دوی به غیرت وکړي. باچا خان په دې خبرو باندې لکه چې مې وویل د هغه ملګرو ډېر په ښه طریقه عمل وکړو او د هغې څرګند مثال دا دی چې د هغه څه خدای خدمتګاران ملګري چې پکې ډېر نوموړي لکه محمد عبدالمالک فدا دی د هغه لور چې وه هغه هم په تعلیم میدان کې ډېره مخکې لاړه او په انګریزۍ کې چې ورته ډایرکټر ایجوکیشن یې هغه ریټایر شوه. د هغه بل ملګری عبدالاکبر خان اکبر د هغه لوڼه هغه هم تعلیم وکړو او ډاکټر عصمت اکبر هغه هم څه موده مخکې د پېښور یونیورسټۍ کې ډاکټره وه ریټایر شوه. داسې د باچا خان ډېرو ملګرو چې ډېر غریب خدای خدمتګارانو خو هغوی په خپلو لوڼو باندې تعلیمونه کول او ډېر لوی مثال یو څرګند دام دی لکه دلته چې مخکې وړاندې وویلی شو د هغې نوم هم واخیستی شو هغه د باچا خان د یو بل ملګري د امیر محمد خان لور نسیم ولی بیبي وه. نسیم بیبي چې ده هغه هم هغه جنریشن کې ده چې هغه وخت کې د باچا خان په وینا د خلکو تعلیمونه کړي دي او نن په پښتونخوا کې که دا څه ښځو ته د تعلیم حق شته یا د ووټ حق شته یا اسمبلی کې یو څو ناست دي نو زما په خیال دا د باچا خان او د هغه د ملګرو کړاوونه وو او موږ ته په دې موقع باندې دا خبره ختمول صرف په دې خواست باندې غواړم چې نن سبا په پښتنو باندې دا سیاسي خبره نه کول غواړم یو د تعلیم سره دا د پښتنو په وطن باندې خاص کر په کوزه پښتونخوا باندې چې کوم غوبل د 2-3 کال راسي تیر شوی دی په هغې کې د مذهب په نوم باندې یا د نور څه په نوم باندې د جینکو تعلیمي سنټرې چې وې سکولونه چې وو هغه ټول نړولي دي. تاسو به حیران پاتې شئ که د دې نه خبر شئ چې څه 3,000 سکولونه تباه شوي دي چې په هغې کې ډېر سکولونه د جینکو وو. نو تر څو پورې چې د باچا خان په دې خبرو باندې عملي قدم وانخلو په دې خبرو باندې عمل ونه کړو نو د پښتنو باچا خان خو هغه وخت کې لاوي زه هم چې د پښتنو نسلونه 4-5 پیړۍ نور هم د ترقي یافته قومونو نه رستو دي نو دې دپاره په هر چا باندې دا فرض دی چې هغه په خپل ځای باندې د پښتو خدمت وکړي او خاص کر د ماشومانو دپاره د جینکو دپاره د دوی په علاقو کې چې کوم څنګه کېدی شي نو تاسو دلته که ناست یئ خو هغه خپل غریب خوار پښتون ولس مه هېروئ او چې څه هلې ځلې درنه کېږي هغه وکړئ. د خدای په امان.